حلال رزق کستا سره نوی او تاسو حرام وي ستا مز نه دی قبول ستا روزه نه ده قبول ستا صدقه نه ده قبول ستا حج ته تګ نه دی قبول ستا زکات نه دی قبول نو هغه مین شی چې کوم دی هغه رزق حلال حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ترمذی شریف حدیث دی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 7 باندې وایي چې په خلکو باندې بداسي زمانہ راشي چې هغوی با د دې خبرې بالکل پروا نه کوي چې دا مال چې کوم دی ما په حلاله طریقې سره لاس راوستو که په حرامه طریقې سره بیا د حرامي طریقې چې کوم دي نو یو نه ده چې مثال مونږ به وایو چې دغه فلان کې کار چې کوم دی دغه فلان کې روزګار نه چې کوم پیسې وګټل شي دا حرامه ده هر هغه مال چې په ناجایزه طریقې سره په ظلم سره په دوکې سره په رشوت سره د یتیمانو مال یا د یو مسلمان رور مال او په ناجایزه طریقې سره وخوړی شي یا چې د چا رشوت ورکړی شي یا هغه وکیل چې هغه د ناجایزه د جایز خبرې هغه بې ګناه ګناهګار ثابتولو دپاره والي یا هغه جج یا هغه قاضي چې کوم دی پیسې والي دې دپاره چې غلطه فیصله ورکړي یا یو ځای کې یو سرکاري نوکر دی او هغه سرکاري نوکر د جایز پیسې د جایز کار د خلکو نه پیسې والي د هغه فایل د نورو فایلونه لاندې کړي یا د خپل رور مسلمان په مال په جایداد باندې دعوه وکړي یا ورته چېرته یتیمانان پاتې شي او د هغه یتیمانانو مال دا په غصب باندې وخوري د حرامو ډېرې زیاتې طریقې دي والله رب العزت دې رحم وکړي مونږ چې کله کسو چکو اصل کې چونکې مونږ خو ټول د بازار خلک یو خپل هم دکانداري کومه نو افسوس بدله دا راشي چې په هره شعبه کې هاړوله د چا سره دا فکر نشته چې دا حلال مال دی او که حرام دی څنګه چې حضور اسلام فرمایي ما تاسو ته حدیث وړاندې کړ چې داسې زمانه به په خلکو باندې راشي چې خلکو ته به دا فکر نه وي دا به د دې پروا نه کوي چې دا مال ما په حلال ذریعه باندې راوستو که په حرامه باندې م راوستو او چونکې په عباداتو کې اول شی چې کوم دی هغه حلال رزق دی که ستا په خېټه کې حلال مال نه پروت نو ستا به دعا نه قبلېږي ستا به عبادتونه نه قبلېږي ته به دغه پیسو حج ته نه شې تللی ته به دغه چې کوم دی په دغه پیسو باندې چې صدقه چاله ورکې که ته به دې باندې د الله نه د دې خبرې امیدګارې چې به دې به الله رب العزت ماله څه نیکي راکړي زیرو دی د دې عبادت د دغه عبادتونو د دغه محنتونو علاوه د دې نه چې ته ستا نوم په دې دنیا کې ښه شي خلک وایي چې دا سړی ډېر خیراتونه کوي او ډېر صدقات ورکوي خو د الله په نس باندې د هغې هیڅ اجر نشته د حلال مال ګټلو په باره کې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک حلال رزق ګټي او د سنت په مطابق باندې عمل کوي او خلق دا هغه د شر نه محفوظي خلکو ته نقصان نه رسوي نو هغه به خامخا جنت ته داخليږي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو ورځ حضور کریم صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شو او ورته وفرمایل چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه د الله پیغمبر ته وایي ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم یعنی چې زه د الله نه کم سوال کوم دعا کوم چې هغه الله قبلوي نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم دې کې هیڅ شک نشته دا زموږ ایمان دی چې دعا یې ورته کړې وی الله به هر دعا قبلولی او دې کې هم شک نشته چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه به حرام مال خوړو خو موږ دپاره تعلیم دی هغه ورته وایي چې اے سعد بن ابي وقاص دا جلیل القدر صحابي دی په ځان باندې حلال رزق لازم کا تبه مستجاب الدعوات شي مستجاب الدعوات دغه ته وایي چې الله تعالی سوچت کې والله دعا قبول کړي مونږ شکایت کوو نن سبا کنه الله زموږ دعاګانې نه قبلوي او ډېر سوالونه مې وکړل ډېر وظایف مې وکړه الله زمونږ دعاګانې نه قبلوي خدای خبر چې مونږ باندې به څه چل شوی مونږ به څه چل کړی اولنۍ خبره دا ده چې رزق حرام دی کله په
خېټه کې پروت یو د هغې نه وینه جوړه شوې دا ستا د رور مسلمان حقي دا د یتیمانانو حقي دا د رشوت مالي دا په غصب باندې دا په دوکه باندې دا په فریب باندې تا راوړی الله رب العزت بستا دعا نه قبلوي